د اسلامي امارت یو لوړپوړی پلاوی ازبکستان ته په سفر لاړ. دغه پلاوی ازبکستان ته د څه لپاره تللی؟ درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت لوړپوړی ازبک چارواکی ازبکستان ته تللی. د اسلامي امارت د سر وزیر اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د خالي شنبې پر ورځ د لیندۍ پر 10 د یو پلاوي په مشرۍ ازبکستان ته لاړ. عبدالسلام حنفي د اسلامي امارت تر ټولو لوړپوړی ازبک چارواکی دی. د اسلامي امارت چارواکي وایي دا لیدنه یې د ازبکستانیو چارواکو په بلنه د اړیکو د ټینګښت په موخه کړې ده. اسلامي امارت په یوې خبرپاڼه کې تمه ښودلې چې له دغه یون وروسته به د اسلامي امارت او ازبکستان ترمنځ دوی اړخیزې اړیکې ډیرې شي. د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال جمشید خواجیف د اسلامي امارت پلاوي ته د تاشکند په هوایي ډګر کې هرکلی وکړ. په تیرو 3 کلونو کې د ازبکستان پلاوي څو ځله کابل ته یونونه کړي دي. د تلې پر 20 د ازبکستان پلاوي له یون څخه وروسته اسلامي امارت اعلان وکړ چې د فاریاب په میدان کې د توتي غازو د استنې تړون یې یو ازبکستاني شرکت ته ورکړی دی. د اسلامي امارت چارواکو ویلي چې دغه شرکت به په 10 کلن تړون کې په افغانستان کې د غازو د استخراج په برخه کې شاوخوا $1 میلیارد پانګونه وکړي. بشرا گوهر وایي اسلامي امارت د پاکستان ګوډاګی دی. د پاکستان د خبريالانو ټولنه وایي د افغان خبريالانو اندېښنې له چارواکو سره ګډې کړي دي. په رسنیو کې له امنیتي اندېښنو وروسته د اسلامي امارت امیر المؤمنین ملا هیبت الله د کندهار د امنیتي وضعیت څارنه کوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.